قربان ساړي غواړو کار ساړي غواړو میدان ساړي غواړو میدان 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 ساړي غواړو ختم نبوت باندې قربان ساړي غواړو. کندهار ښاروالي د ښار په 5مه ناحیه اووم ګذر په ګلشن مینه کې د درو کوڅو د کانکریټ کولو او چریو رغولو چارې پیل کړې. دغه کوڅې چې تقریبا 310 متره اوږدوالی او 7 متره بردوالی لري یوه هفته مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوې او پاته کارونه به یې د 3 هفتو په موده کې بشپړ شي. د یادونې وړ ده چې د دې کوڅې په رغولو کې 15 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 15 کسان په مسلکي ډول او 10 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. د یادو کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دا دوی په خپل وطن په خپل ملک کې اخته یو نو په دغه خپل حلاله نفقه پیدا کوو. سهار راوځو بیا د مازدیګر د اذانه موږ خپل خوارۍ کوو. ډېر خوشحال یم دلته ډېر موږ ښاروال صاحب د کار زمینه برابره کړې ده. موږ ډېر له ده څخه خوشحاله یو او پر ودانۍ یې وایي چې موږ د بل دغه څه پردي وطن کې په خپل وطن کې کار راته پیدا شوی دی. دې ښاروال د کور ولای چې خدای پاک لپاره یې څه پخې شي دا سړک پوخ شي دا کورو لپاره وسایي جوړه شي. چرۍ نوې ده چرۍ نوې پخې ده پخې سولو وسا سولو سره دغه بلې کوڅه کوم چرۍ نه وه تکلیف مشکلات د خلکو دپاره خوشحاله د دې د ښاروالۍ څخه د ښاروال صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زموږ په محل کې راغلل او موږ ته دا د چرۍ پخې د خیره سره دا د دې سره به موږ او د محل خلک دا به ټوله انشاءالله وساسي. الله دې ښاروال صاحب او د ښاروالۍ همکاران ټوله چې زحمتونه کاږي الله دې ټوله وسا کړي. څنګ په څنګ چې ودرېږي د ښکلو علما سره څنګ په څنګ چې ودرېږي د ښکلو علما سره دغې نظرې سره روان سړی